که چیرې موږ تاسې دوه دانې کاین وغورځوو، دوه دانې دویان یا پنجان، دا که چیرې موږ تاسې وغورځوو، سمپل سپیس یې د اس دا مساوي کېږي په اچ باندې، یا شاید د دواړو کاینو د هیډ طرف راسي، او امکان لري چې اچ ټي دې راسي، صحیح دی. ورپسې امکان لري چې ټي اچ دې راسي، یعنی د دواړو طرفو د هیډ طرف ته دې راسي. د اول دا چې د هیډ طرف راسي، د دوهم دا چې د ټیل طرف راسي، بیا د اول دا چې د ټیل طرف راسي، د دوهم دا چې د هیډ طرف راسي، او یا چې دواړه ټي راسي. صحیح دی. دا مستمپل سپیس شو. اوس دی په سوال کې درته وایي what is the conditional probability that both tasks result in heads. وایي both tasks results in head. زه به نوشته کړم، دې ته به ا نوشته کړم. اوس دواړه که چیرې د هیډ طرف راکوي په ټوله سمپل سپیس کې یوازې دغه دی حد دی چې موږ تاسو ته دوه کاینه که چیرې موږ وغورځوو، دواړه دې د هیډ طرف راکوي، بل به نه وي پکښې کیاوه. نو دم اچ دا مساوي کېږي په څو باندې؟ 1/4 باندې. صحیح. ورپسې given that the head appeared on first time. داس چې ته په دې باندې پوهېږې چې دغه هیډ دې اول وار راغلی وي، اول وار چې درته راغلی وي. اوس اول وار چې درته راغلی وي دا معنی چې په دې ځای کې مثلا زه به د بي په نامه باندې یو بل سیټ جوړ کړم. د بي په نامه باندې چې اول وار مثلا دا دوه کاینه چې موږ تاسې غورځوو، اول وار چې د هیډ طرف راځي هغه کم دغه دی، یا به اچ وي، او په دې خاطر باندې دلته دی په دې ځای کې د هیډ طرف اول راغلی دی، او یا به دا هم اچ ټي وي. دا مساوي کېږي په 1/2 باندې، 1/2 یا 2/4 باندې. په دې خاطر باندې چې دلته 2 نه دي او په دې ځای کې دا 4 نه دي، نو 2/4 یا 1/2 باندې. صحیح شو. ا انټرسیکشن بي دا مساوي کېږي په څو باندې؟ دغه هیډ طرف چې دی دا په دواړو کې مشترک دی. مشترک دی که نه دی؟ نو دا مساوي کېږي په 1/4 باندې، 1/4 کېږي. صحیح. نو احتمال وای د دې پیدا کړه چې احتمال د دې پیدا کړه چې پی اف ا داسې چې ته په دې باندې خبر یې چې اول وار یې حتما د هیډ طرف راځي. دا مساوي کېږي په پی اف ا انټرسیکشن بي تقسیم پر پی اف بي باندې. دا مساوي کېږي په څو کېږي؟ ا انټرسیکشن بي دا مساوي کېږي په 1/4 باندې، او دا هم 1/4 تقسیم پر څو؟ پی اف بي مساوي کېږي په څو؟ 1/2 باندې. دا هم 1/2. دا هم اخر جواب 1/2 یا 15